سلامونه نیکې هیلې او احترامات د افغان پښتو تیک یوټیوب چینل ټولو غړو ته الله پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به وي او د صحت جامې به مو پرتني. محمد عارف صمیم یم. نن په دې ویډیو کې تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک یو عکس ته تصویرته لایکونه ور اضافه کړو. ویډیو فایلوو لومړی به ولاړ شئ فیسبوک ته او یو پوسټ به وکړئ. ما همدا اوس یو سیکنډ تر مخه دا پوسټ وکړو. تاسو به هم یو پوسټ وکړئ چې هر کمی تر اوسه هیڅ لایک نه ده خوړلی 10 سکنډه کې د لایکو امتحان په نوم. اوس زه غواړم چې دې تصویر ته لایکونه ور اضافه کړم. تاسو به ولاړ شئ خپل بروزر ته، که هر بروزر وي. زه کروم ته ځم، دلته لیکم، دلته به ګوګل کې سرچ کړئ همزي لایکر. دغه کله مو چې دا سرچ کړئ دا لومړی کوم چې دا په دې به کلیک وکړئ. کله چې دا خلاص شو دلته تاسو ته ښایي په دې کې باید ستاسو 3 اپشنه دي. دا باید پبلیک وي. 3 سره اپشنه ګورو چې دا صفحه خلاصه شي. دلته اوس زاړې ته نه یم ورغلی. تاسو به دا 3 اپشنه پبلیک کړئ. بیا دلته دا کلیک هیر چې نوشته دی دلته به کلیک وکړئ. انتظار وباسو. دلته پلیز وایټ لیکي 4 سکنډ 5 سکنډ 10 سکنډ کله ختم شو دلته به کانټینیو باندې کلیک وکړئ. دغه دلته اوس کانټینیو سټیپ 1 دې باندې کلیک کوو. دلته اوس کانټینیو سټیپ 2 دې باندې کلیک کوو. خیر کله چې دغه دې ته راغلو دلته به د خپل د فیسبوک ایمیل شماره او دلته به پاسورډ ورکړئ. اوس زه ورته زما د فیسبوک ایمیل او پاسورډ ورکوم. دا ویډیو دروم او کله مې چې ورکړه دا جنریټ اکسس ټوکن دا به وهئ. زه ویډیو اوس دروم بیرته یې چلاوم. ښه ملګرو دلته مو چې کله ور ووهل د فیسبوک ایمیل او پاسورډ دلته به جنریټ اکسس ټوکن دا به کلیک کړئ. دلته چې کله تاسو ته یو ټکسټ درکوي دغه به ټول کاپي کړئ. سلیکټ آل او کاپي. دلته دا انپوټ هیر دا چې لیکلي په دې کې به یې پیسټ کړئ او لوګین همزي اوتو لایکر دلته به کلیک وکړئ. انتظار وباسو. دلته به دغه نمبر کوم چې په دې تصویر کې دا رقم چې هر څه وي هغه به ور ووهئ. دلته دا 3 7 4 5 دغه دا او کانټینیو به کلیک کړئ. انتظار وباسو تر څو سم سي ملګرو. دلته بیا تاسو ته یو اډ درکوي، اعلان درکوي. دلته چې کله دا 5 ثانیې ووتې کانټینیو به اوکې کړئ. دغه کانټینیو دغه دلته راغی ویلکم ټو همزي لایکر. دلته به کلیک وکړئ همزي لایکر. په دې باندې مې اوس کلیک وکړه. دغه د پښتو درس زما آی ډي د پښتو درس په نامه ده. دلته اوس تاسو ته ښایي چې چېرته لایک ورکوي. ویډیو لایکر، فوټو لایکر، سرچینګ یور پوسټ سټارټس لایکر. دلته زه فوټو لایکر باندې کلیک کوم ځکه چې موږ یو تصویر ته لایکونه ور اضافه کوو. دلته به بیا 5 سکنډه صبر وباسئ او چې کله خلاصو دا کانټینیو چې په سره خط نوشته دي په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا خلاص شو دلته زما دا لومړی عکس د لایک امتحان ګورو تر اوسه چې څو لایکه خوړلي. لایک به یې نه وي خوړلی. تازه کوو. ګورو 15 دقیقې کې هیڅ کوم لایک یې نه ده خوړلی ملګرو. لایک یې تر اوسه نه ده خوړلی. ګورو زه اوس ورته لایکونه اضافه کوم. دغلته په دې کې به چوز لیمټ فوټوز لیمټ فوټو لایکس. دلته به لایکونه د لایکو اندازه ورکړئ 100. دلته به چوز وانس دا به هم 100 کوئ او دغلته چې شي درته راسي چې درته راسي لاف واو او لایک. لایک په خپله راځي. دلته سلیکټ یور فوټو دغه تصویر زی دغه تصویر ته ور اضافه کوم. سبمیټ به ووهئ او انتظار به وباسئ. ګور ملګرو دا سبمیټ شو. اوس ځو تصویر ته وګورو یې دا بندوو.
تصویر 43 51 58 58 90 دا لایکونه چې تاسو وینئ ور اضافه کړئ خپله 138 150 130 170 په دې طریقه سره تاسو کولی شئ د 600 نه اخوا لایکونه تاسو راوړئ او په هرو 20 ثانیو کې تاسو کولی شئ چې دغه کار بیا تکرار کړئ او بیا تاسو دومره لایکونه لاسته راوړئ له دې ویب سایټ نه ګورو دا لایکونه اضافه کړي په دې رقم سره تاسو کولی شئ خپل فلاور مو هم د دې ویب سایټ نه اضافه کولی شئ او یو بل ویب سایټ ته راتلونکي ویډیوګانو کې به زه تاسو ته دا ویب سایټونه وښیم چې د کوم ویب سایټ نه فلاورز اضافه کولی شو تاسو څخه هیله کوم چې زموږ چینل ته سبسکرایب شئ د نور ویډیوګانو لپاره تر بلې تاسو په زړه پورې ویډیو موضوع محمد عارف سمیم پلوی او بخونکي الله سپارم د خدای په امان